دا ځلې کړنګ شومه نو بیرته به آباد نشم. زه د باجوړ د سیمې ښار یم راوګرځه. سلامونه خوږو ستړي مه شئ. جاوید شاه درمان یم. ادبي خپرونه ده راسره احدمین رهبر دی چې لنډو ورځو کې د مسافرۍ نه راغلی دی. دوی سره مخکې هم څه شعرونه موږ ریکارډ کړو. ما غوښتل چې د یو خپرونو سره بله ریکارډ کړو. نو راځئ تاسو موږ د کوم ځای نه ګورئ دا راته لازم ووایئ. په خیر راغلی او ستړي مه شئ خپرونه کې. ډېره زیاته مننه درمان صاحب چې دومره لنډ تنګ وخت کې موږ له وخت راکړو او هر وخت راشي که درمن شي الله مو عزت وکړه. څه به ووایئ اورېدونکي؟ درمان صاحب شعرونه به شریک کړمه چې آینې بدلول غواړي که سحرې بدلول غواړي که موږ له د ذهنونو حافظې بدلول غواړي. تر څو به د ړندو په اوږو لاس ږدو او زوبه تر څو به د ړندو په اوږو لاس ږدو او زوبه نور موږ له د تقلید د صحیفې بدلول غواړي. او څه چل شته چې مې مینه کې تاثیر هغسې نشته. څه چل شته چې مې مینه کې تاثیر هغسې نشته. قبلې بدلول غواړي که سجدې بدلول غواړي او چې حال زمونږ بدل کړي د غراز به کتل غواړي. چې حال زمونږ بدل کړي د غراز به کتل غواړي. دعا بدلول غواړي که خیرې بدلول غواړي. مننه. او تاریخ دې هم منمه اتلان دې هم منمه. تاریخ دې هم منمه اتلان دې هم منمه خو ستا دغه کتاب نه څو صفحې بدلول غواړي. او چې نوم پې د پښتون وي او پښتون له سره نه وي چې نوم پې د پښتون وي او پښتون له سره نه وي نو داسې پښتنو ته دا نامې بدلول غواړي. او زما سره رهبره تنهایی کې نه ګڼېږي. زما سره رهبره تنهایی کې نه ګڼېږي. زما په اوږو ناستې فرښتې بدلول غواړي. مننه. درمان صاحب نور شعرونه دي چې وي توره شپه مې انډیواله او ټک ټک د ګړۍ وي توره شپه مې انډیواله وي توره شپه مې انډیواله او ټک ټک د ګړۍ بند کوټه څلور دیواله او ټک ټک د ګړۍ دا خاموشي سګرټ غزل مې دي د شپې ملګري دوی دي خبر زما د حاله او ټک ټک د ګړۍ او د چا یادونو کې راګیر یم وخت په وړاندې نه ځي. د چا یادونو کې راګیر یم وخت په وړاندې نه ځي. زړه مې راډوب د ذوالجلاله او ټک ټک د ګړۍ او چشمې مې ماتې د نظر دي ستا تصویر ته ګورم. چشمې مې ماتې د نظر دي ستا تصویر ته ګورم. یم پتا پسې لیواله او ټک ټک د ګړۍ او رهبره دا مې ورته خط کې بس ساده ولیکل. رهبره دا مې ورته خط کې بس ساده ولیکل. ډېر مې یادېږي کلیواله او ټک ټک د ګړۍ. څه شعرونه نور درمان صاحب چې د فصل خاوره وي خو دلته پې تیزاب کېږي. د فصل خاوره وي خو دلته پې تیزاب کېږي. ستاسو انګور کې وټامن زمونږ شراب کېږي. نن 14 فروری ده او د مینې ورځ ده. نن 14 فروری ده او د مینې ورځ ده. زم خرڅوم وچه ډوډۍ که پې ګلاب کېږي. او زوی راته ویل بابا یو داسې بوټی کور کې کرو. زوی راته ویل بابا یو داسې بوټی کور کې کرو چې میوه نه کوي خالي پکې کتاب کېږي. او دا چې سر کېږدي په بوجۍ او په فوټپاتو د شي. دا چې سر کېږدي په بوجۍ او په فوټپاتو د شي خدایه د ده سره به هم هلته حساب کېږي. مننه. دا چې سر کېږدي په بوجۍ او په فوټپاتو د شي خدایه د ده سره به هم هلته حساب کېږي. او رهبره غرق شو د تعجب خبره نه ده. رهبره غرق شو د تعجب خبره نه ده. پړندو سترګو د رنګونو انتخاب کېږي. ډېر ښه دی. مننه درمان صاحب. څه شعرونه نور دي چې تلوسه ده اندېښنه ده څه اړنګ دوړنګ کیسه ده. تلوسه ده اندېښنه ده څه اړنګ دوړنګ کیسه ده. زندګي یوه جاخه ده څه اړنګ دوړنګ کیسه ده. اوس د خوښې کردارونه څو پیسو باندې خرڅېږي. اوس د خوښې کردارونه څو پیسو باندې خرڅېږي. ژوند نه جوړه یو ډرامه ده څه اړنګ دوړنګ کیسه ده. او نه څه اوري نه څه وایي نه څه ویني نه څه ګوري. نه څه اوري نه څه وایي نه څه ویني نه څه ګوري. بې ضمیره زمانه ده څه اړنګ دوړنګ کیسه ده. او
سمو خان وخی په بډه چې دا څه د بلا زوی دی سمو خان وخی په بډه چې دا څه د بلا زوی دی بیا هم صفا کاته ده ساړنګ دوړنګ کیسه ده او په باطن کې زړګینه شیطانان کړي طوافونه په باطن کې زړګینه شیطانان کړي طوافونه په ظاهر فرښته ده ساړنګ دوړنګ کیسه ده او کله خار کله صحرا کې د رهبر جنون عجب دی کله خار کله صحرا کې د رهبر جنون عجب دی ساړنګ دوړنګ کیسه ده ساړنګ دوړنګ کیسه ده او درمان صاحب نور شعرونه دي چې درمان صاحب شعرونه دي چې د ساندو په دې ښار کې د سندرو دکان خلاص کا د ساندو په دې ښار کې د سندرو دکان خلاص کا د سولې نوم پکې ده د کونترو دکان خلاص کا او دې ښار کې پکار نه دي د ټوپکو دکانونه دې ښار کې پکار نه دي د ټوپکو دکانونه ولس په ژوند مین کا د شکرو دکان خلاص کا او دې کام ته ضرورت دی د شعور د رڼاګانو دې کام ته ضرورت دی د شعور د رڼاګانو راپاسه د کتاب د ملغلرو دکان خلاص کا او دې ښار ته بیماری د تنهایی د لګېدلې دې ښار ته بیماری د تنهایی د لګېدلې روزګار د بهانه کړه د ملګرو دکان خلاص کړه دې ښار ته بیماری د تنهایی د لګېدلې روزګار د بهانه کړه د ملګرو دکان خلاص کړه نو بیا به څنګ په څنګ ځو د نړۍ سره سپوږمۍ ته نو بیا به څنګ په څنګ ځو د نړۍ سره سپوږمۍ ته هنر په لاس کې واخله د وزرو دکان خلاص کړه او درمان صاحب مکته ده چې لاړې نشي غرونو ته نازکې پیغلې نورې چې لاړې نشي غرونو ته نازکې پیغلې نورې دې پیغلو له رهبره د ګورګورو دکان خلاص کړه مننه بل غزل له درمان صاحب چې د عقل په تندي مې ښه د ضرب کر خراخ کې د عقل په تندي مې ښه د ضرب کر خراخ کې د مینې په باغي مې ښه د ضرب کر خراخ کې یو کرهه چرته هم پکې داستا په لورې نه وه خپل ځان ته په تلي مې ښه د ضرب کر خراخ کې مورجانې راته وي بیا نامې چې وانخلي مورجانې راته وي بیا نامې چې وانخلي نو ستا په مات بنګړي مې ښه د ضرب کر خراخ کې او چې ما او تا نامه پې خپله دواړو وګل کړي په هغه یو لرګي مې ښه د ضرب کر خراخ کې او تل خوی د ماشومانو کړي خبره باندې نه دی تل خوی د ماشومانو کړي خبره باندې نه دی نن ځان ته په زړګي مې ښه د ضرب کر خراخ کې او پچا به تل ګمان د فرښتې چې ما کولو پچا به تل ګمان د فرښتې چې ما کولو په داسې یو سړي مې ښه د ضرب کر خراخ کې او مکته ده چې وانخلي رهبره چې وانخلي نامه د بې وفا اشنا رهبره چې وانخلي نامه د بې وفا اشنا رهبره خپل ځان دا شعر کټینګ مې پکې لګي خو خیر چې وانخلي نامه د بې وفا اشنا رهبره په ژبه په ازغي مې ورغی چې وانخلي نامه د بې وفا اشنا رهبره په ژبه په ازغي مې ښه د ضرب کر خراخ کې مننه درمان صاحب بس یو کلام بل ووایم یو به بل ووایم بس همدا به ووایم او درمان صاحب بل غزل شعرونه دي چې د زندګۍ نیمګړي سوال ته مې جواب لیږلی د زندګۍ نیمګړي سوال ته مې جواب لیږلی د جمعې شپه ده ما یو ښکلي ته ګلاب لیږلی او مونږ په امن باندې دې حد لمین یو دواړه مونږ یو بل تیارانه کې هم کتاب لیږلی او ترېنه واپس خانه خراب راغلی ما چې کوم ښکلي ته خپل زړه خانه خراب لیږلی او د مرګي خولې ته مې سندره د ژوندون راوړې امن به راشي او سنګر ته مې رباب لیږلی او مکته د درمان صاحب چې چرته د سترګو نه مې جوړ نشي طوفان رهبره خدای ته یوه کتره کې مې دریاب لیږلی ډېر ښه دی رهبره ډېر مزیدار ډېر خوند دی ستاسو څخه هم مننه بیا به سره وینو ښه وختونه ولرئ د الله په امان